یو ځل بیا مو هرکلی کوم د دمې نه بس تاسو خو پرې پښتونخوا کې چې زه به چېرته درلم پرې مشاعرو کې به ګرځېدی اوس په پښتونخوا کې هغه مشاعرې کېږي ځې ته چې او بالکل کېږي مشاعرې هغسې عوامي مشاعرې په سونو خلک چې راجمع کوي هغه شانتې معیار خو یې نشته ځکه چې هغه خو آلات هم ښه او تاسو ته یره تره نه وه یره تره نه وه لکه تاسو سوزه دا اوس هم وایم چې موږ به صوابۍ ته کومې مشاعرې له لاړو نو هغه به داسې مشاعره وه چې هغه حیثیت اوس یو جلسه هم نشي پیدا کولی ډېر ولس به ورته راجمع ډېر ولس به که نه او تقریبا چې ماسخوتن لمانځه نه پس به شروع شوله نو تقریبا بانګونه به پکې وویل شو خباز شاعرانو به لمبر لا نه راغلی هغه خو ډېر لوی معیار یې لرو اوس خو خلکو مشاعرې مخصوص کړي داسې دي چې یا په یو بند ځای کې کوي یا پریس کلب کې کوي یا کله چا اجره وي نو په هغې کې هم یې خو رسې وخته پورې وي یو نشیس یا د ماسپښین د مانځه نه پس وي او یا کله سهار د 8 بجو نه شروع شو نو زیات نه زیات د 12 یوې بجې پورې وي د پښتانه زلمي په کالجونو سکولونو کې چې کوم هلکان سبق وایي اکمل په پتا چې په بس کې ویني په لاره دي ویني په بازار کې دي ویني هغه احترام او هغه عزت د یو شاعر په ستا ته درکوي ستا په خیال نو چې څوک مو پېژني نه خو خامخا تپوس رانه وکړي چې یاره زما نوم واخلي چې تاسو هغه یې زه ورته وایم او بیا بل ملګري ته ووایي چې دا اکمل صاحب دی شاعر دی کتابونه یې لیکلي دي مونږ لوستي دي او شعرونه ورته بعضې کسانو ته یادنګي نو بعضې کسان خو پکې ډېر داسې شته چې احترام شته او خامخا پښتو یې هم لوستله که نه نو ته څه فکر کوې چې د پښتنو دا کوم زلمۍ کلې دی د خپلې ژبې سره تړلي او که د خپلې ژبې نه شوکېدلي شوي دي د خپل شعر سره ادب سره شاعر سره خپل هنرمند سره مینه شته او که نشته نو دا اصل کې خو دا د علاقو سره هم منحصره ده چې کوم علاقو کې لکه ما مخکې تاسو ته عرض وکړو چې تاسو د هغې نه به د نورو علاقو نه زیاته متاثرې د شعر ادب په حواله به د هغې نوي کل زموږ نه ډېر مخکې وي او اوس خو نوې میډیا راله نو دی خو زما په خیال چې زه خپل دا سوچ کوم چې زه هم چې دا د شاعري زموږ د خلکو نه یېره نه کړي نو تاسو اکمل به پخوا چې به مونږ د مشاعرو لیدلو تا په یو کټ کې کتابونه ایښو د پښتو کتابونه به یې ځان سره کړه بنډارې راوړو او خبرې خرڅول اوس چې ته مشاعرو ته ځې کتابونه اوسې نو دا کتابونه تا نه صرف شاعران ادیبان اخلي که عام پښتانه یا زلمي راځي کتابونه اخلي دې کې د بېل بېل علاقې د دغې بېل بېل علاقې ته بیا زیات تاثر کوم ځای کتابونه ډېر خرڅېږي او زما په خیال خو تاسو ته پته ده چې صوابۍ کې خو ډېر کتابونه خرڅېږي زموږ بیا ورسره بونیر هم اوس نن سبا ډېر ښه کتابونه اخلي ښه معیاري کتابونه اخلي او تپوس هم مانه کوي او د داسې شاعرانو تپوس وکړي چې هغه ډېر ښه معیار ته رسېدلي شاعران وي کلیات وي شعرونه وي که نه نو کتابونه اوس هم خلک اخلي ځکه چې زه کمې مشاعرې له یا پروګرام نه تلم نو زه ته مایوسه نه یم راغلی ځکه چې هغه خلک وي که نه بیا زه چې خپل کلام ووایم نو بیا خو خامخا خلک راشي د دې میاشتې نه او د تېرې میاشتې په 21 تاریخ په سوات کې یو لویه مشاعره وه چې افغانستان نه هم خلک راغلي او کویټې نه کراچۍ نه او ما سټال غوړولی وو بیا هغه ملګري ته ما وویل چې زما کله زه ما سټیټ ته غواړی نو ګوره چې 2-3 شاعران پاتې لګیا وي نو ما بوځئ ځکه چې زه خو یو دم نشم تللی چې ما هغه خپل کلام واورو نو بیا مې اعلان هم دا وکړه کله چې ما د پښتو کتابونه راوړي دي که څوک کله او که څوک اخلي په پښتو مین که څوک نو هغه دی واخلي خو په قیمت باندې هسې نه نو هغه ډېر زیات خلک راغی او ډېر کتابونه زما نه واخیستلي شکر دا خلک چې پښتانه په خپله ژبه لا مین دي کوشش دا وشي او تاریخي طور باندې چې پښتنو د خپله ژبه واغستې شي خو خلک ستا په شان شاعران ادیبان چې دا پښتانه زلمي یا مینه د خپلې ژبې سره پیدا کړه اکمل بابر سور عمر وي چې عمره مشاعرې ته تللی یا د مشاعرو دغه سلسله کې بیا ځان ور وګډ کړ نو دغه دور کې چې کله موږ تا ته ما عرض وکړو چې عوامي شاعري ور دغه کتابونو کې خو ما 2-3 کتابونه نور هم چاپ کړي وو لکه یو څو ګلونه مړمبۍ یاد کړو بیا یو لیونی بل واجبه پیغام دې کې 4 بیتې وغیره وې خو په اول ځل داسې زمونږ کاټلنګ کې هم مشاعره کېده چې هغې ته په اول ځل باندې ما لیدلی و نو د شاه منصور تاسو به لیدلی و غالبا چې فضلیاق ممتاز لاله زمونږ مشر ډېر نږدې د زمونږ یو ملګری و نو هغه سره کراچۍ کې پاتې شوی و ګل نازک چشتي مرحوم خدای دې وبخي دواړه د خدای وبخي د هغه سره ډېر تعلق و نو هغه مشاعرې له راغلی و او مشر میلمه و
دا روایت خو ټول نو چې دا مشر مېلمه دی خو صدر و او نو هغه مشاعرې لازم تللی وم او ما هم پکې خپل کلام واوره د هغه نه بیا سلسله شروع شوه چې هغوی یو جرګه شور جوړه کړل د هغې صدر ګلنازک چشتي و نور ملګري مو سره وو او په هغه وخت کې اعلان کې زما عمر کم و خو هغې مشاعرې ته پیاده تلم ځکه چې د لګاډو ماډو د دې مشکلات ډېر او زمونږ د جمعې په ورځ میله نو هغه مشاعره هم اکثر که هغوی په میاشت کې کول هغه اجلاس نو جمعې په ورځ به و ښه دا راته ووایه تا کلام وایي زه وایم چې خبرې به کوو یو کلام که دې راته ویلو خبرې مینوال به په تمه بیا به خبرې ورپسې بیا مو یو کلام راته ووایي غزل به راته ووایم چې څه دې خوښ یې هغه وایه ستا په خوښه به نن به ټوله ستا خوښه کوو مهرباني دا غزل دی چې ارشاد دا د اوس نه ده د پخوانه مجبوري مې ده غږ کولی نشم د حیا نه مجبوري مې ده دې غږ ضبط ګوره پرې خبرې ته دې وړوایم دې غږ ضبط ګوره پرې خبرې ته دې وړوایم ای زما د زړه د کلي خانه مجبوري مې ده دا د اوس نه ده د پخوانه مجبوري مې ده پیټي چې په سر ده تهمتونو الزام وړم پیټي چې په سر ده تهمتونو الزام وړم ګرانه ده خو څه کړمه ګرانه مجبوري مې ده ګرانه ده خو څه کړمه ګرانه مجبوري مې ده پخو کې خودو ته په زخمونو سمېږم نه پخو کې خودو ته په زخمونو سمېږم نه ځان دې رانه هېر که خپله ځانه مجبوري مې ده ځان دې رانه هېر که خپله ځانه مجبوري مې ده کله کله داسې کیفیت په ما هوشي چې کله کله داسې کیفیت په ما هوشي چې شین شم په ژړا کې د خندا نه مجبوري مې ده شین شم په ژړا کې د خندا نه مجبوري مې ده ما در سره سم سپین ګیرې ځان وړوکی کړی دی ما در سره سم سپین ګیرې ځان وړوکی کړی دی ای د لیوني اکمل جانانه مجبوري مې ده دا د اوس نه ده د پخوانه مجبوري مې ده واه ډېر ښه نو دې سره کتونکو یو لنډه شانته اخلو موږ سره اوسئ ډېر ژر بیا راځو